او یو استغفار چې دا هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم سید الاستغفار ویلي د ټولو استغفار او سردار وته ویلي. امام بخاری رحم الله نقل کړی دی حدیث چې دا ورونو د اذکارو په دې کتابونو کې شته، کتابونو کې پروت دا خو دې مونږ چې دې دپاره لږ وخت وباسو، لږ دا خپل ضرورت وګڼو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سید الاستغفار دا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چاوي من قالها من النهار موقنا بها، چا چې دا د ورځې وي بهتر ادا سحر کې وي، دی ورځ چا دا وي خپ یقین سره د الفاظ او معنی مزد کی یقین باندې دا وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فمات من يومه قبل ان يمسي، ما خام لا نه درغله د مرشل نفهو من اهل الجنه، دا سړی به جنتی وي. ځکه دا داسې الفاظ دي چې دې کې د الله ته مکمل د خپل ګناه اقرار، د الله خپل عاجزۍ اقرار، د خپل توبه استغفار اقرار، انو دې الله رب العالمین به جنت ته داخله. او نبی هم فرمایي من قالها من الليل، چا چې د شپې د طرف نه داوي موقنا بها په یقین سره داوي نو فمات قبل ان يصبح، سحر را نه درغلی او د مرشو نه فهو من اهل الجنه، دی به د جنت دی. نو دا استغفار یو ډیر لوی عمل